ایمان پلورونکي 92 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې په سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله یو بل وژونکې حمله وسوه چې هغه ورڅخه بچ شو، او همدارنګه په تیرو برخو کې موږ او تاسو یو عنوان پیل کړی وو چې هغه عنوان وو د مارانو د کلا وژونکي. او ورونو په هغه عنوان کې تاسو واوریدل چې د صلیبیانو هغه پلان هم ناکام شو چې د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د شهادت رسول لپاره یې په کار اچولی. ورونو په دغه برخه کې موږ او تاسو یو بل عنوان ته ورداخلیږو چې د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د رښتینې کیسو په ترڅ کې یو ډیر مهم عنوان ده چې هغه عنوان د صلیب تر سیوري لاندې. ورونو د وژلو دا ډول طریقه د سلطان صلاح الدین ایوبی د سلاکارانو او چارواکو لپاره ډیره حیرانونکې وه، ځکه چې د هغه د ساتونکو څخه د یو دماغ او زړه داسې خپل اثر لاندې راوستل چې هغه وژلو ته تیار او چمتو شو. هغوی ټول ډیر په قهر او غصه وو چې کوم کسانو دا پلان او پروګرام جوړ کړی دی هغوی ته باید سزا ورکړل شي، ځکه په دې کې 3 ډلې شاملې وې. اول کار د حشیشانو څخه اخیستل کېده، او دوهم مشوره تش په نامه مسلمانانو امیرانو ورکوله، او دریم مهم پلان چې وو هغه صلیبیان تنظیم کړی و. سلطان صلاح الدین ایوبی خپل سالاران، سلاکاران او چارواکي غونډې ته راوغوښتل. هغوی ټولو دا فکر کاوه چې هغه به د وژلو د دسیسې په هکله څه ویل غواړي، خو د هغه په خوله هېڅ دا خبره رانغله، او نه په شکل او څېره کې څه داسې اثر موجود و چې ګوندې پر هغه باندې حمله شوې ده. سلطان صلاح الدین ایوبی ټولو ته وویل تاسې باید فیصلې او پرېکړې په احساساتو، جذباتو او ولولو سره ونه کړئ، بلکې ټول حقایق په نظر کې ساتئ، بیا پرېکړې وکړئ. د انسان مرګ د الله تعالی په واک او قدرت کې دی، کله چې هغه وغواړي پرته له کوم ځنډ څخه هغه عملي کوي، او که وغواړي نو دا ټول مخلوقات سره یو ځای هم شي نو تا ته کوم ضرر نشي درسولی. مسلمان د اسلام د سپېڅلي دین صفاهي او ساتونکی دی. که هغه ته د جګړې په میدان کې مرګ راغی او که د دښمن په دسیسه کې ووژل شو نو په دواړو صورتونو کې هغه شهید دی. واکمنان او حکمرانان یوازې خپل ځانونه ساتي، خو مجاهد او غازی د قومونو او ملتونو د ناموس، عزت، حیا، وطن او خاورې ساتونکي وي. هغوی د ځان په هکله هیڅ فکر او اندېښنه نه لري، ځکه هغه خپل ځان همدې لارې ته وقف کړی وي چې بیا د هر چا له لاسه وژل کېږي هغه پرې کوم باک نه لري. ورونو سلطان حسن بن عبدالله ته چې د جاسوسي ادارې مشر او قمندان وویل د دمشق په شاوخوا کې چې څومره کنډوالې او پخواني ځایونه دي هغه ټول ړنګ او له خاورو سره برابر کړي او تل هغه تر څارنې او نظارت لاندې وساتي. دویمه دا چې ټولو خطیبانو او د جماعتونو امامانو ته خبر ورکړي چې عامو مسلمانانو ته د قرآن او حدیث په رڼا کې دا څرګنده کړي چې په کائناتو کې یوازې الله تعالی جل جلاله په علم غیب پوهیږي او د بل هیڅ چا سره هم دا توان او قوت نشته. مرادونه پوره کوونکی یوازې الله تعالی دی. توهمات او وهمونه په اسلام کې ځای نه لري، او د انسان عقیده د همدې سره خرابېږي چې بیا هیڅ عمل صالح هم ګټه نه ورته رسوي، بلکې زیان او تاوان هم لري. عسکري او نظامی ځواکونه هم دې پوه کړي، لکه څرنګه چې تاسې خپل بدنونه د دښمنانو او کفارو د تورو، غشو او نور وسایلو څخه ساتئ. په همدې توګه خپل زړه او ذهن د هغوی د غلطو او رنګکارو عقایدو او فکرونو څخه هم وساتئ. ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله دغه خبرې یوازې خپلو مجاهدینو ته نه بلکې موږ او تاسو ټولو ته متوجه دي او باید په غور سره هغه پسې وویل تاسې خپل دین، خپل وطن او خپل عزت په سترګو او نظر کې وساتئ او د هغې د ساتلو په هکله هر ډول قربانۍ ته چمتو اوسئ. کله چې په ځوانانو او پیغلو کې د دیني او ملي مسؤلیت احساس او جذبه را پیدا شي نو بیا په هغه باندې د هیڅ چا زهر اثر نه کوي او د هیڅ چا د پروپاګاندا تر اثر لاندې نه راځي. خو ورونو
هلته بیا په شام کې د سلطان صلاح الدین ایوبي د قسم خوړل دښمنانو 3 مرکزونه وو چې د هماغه ځای څخه دوی د صلیبیانو په مرسته او کومک سره د هغه په خلاف کارونه کول او دې ته لاره هواروله چې بالاخره دا ټول ځایونه صلیبیانو ته په لاس ورشي او صلیبیانو همدا غوښتل چې کله هغوی کمزوري شي نو په ټولو یو ځل لاس راتاو کړي او هر څه به خپل کړي. هلته حمات، حمص، حلب او موصل ډیر مشهور وو چې دغه ټولې سیمې د دمشق ختیځ ته پرتې وې. په هغه وخت کې چا د ژمي جګړه نه کوله ځکه چې د هغې لپاره هیڅ هم تیاری او چمتووالی نه درلود. ورونو د شام امیرانو خپل پوځونه په خپلو کلاګانو کې اچولي او هلته د راتلونکي پسرلي لپاره تیاری نیولې. د هغوی سره د ریمانډ سلاکاران او روزونکي ملګري وو چې هغوی ورته ټول کارونه برابرول ځکه الملک صالح او د هغه امیرانو د صلیبیانو سره تړون او معاهده کړې وه چې هغوی ته به هر ډول مرسته او کومک ورکوي او د سلطان صلاح الدین ایوبي د حملې او برید په صورت کې به خپل پوځونه هم استعمالوي. ورونو صلیبیانو دا چارواکي دې ته متوجه کړل چې تر څو د جګړې وخت راځي تاسو د امامانو او نورو مذهبي مشرانو څخه سلطان صلاح الدین ایوبي په خلاف کار واخلئ او هغه داسې بدنام کړي چې عام خلک یې وژلو ته تیار شي. هغه بېدینه او د نوي مذهب پیدا کوونکی معرفي کړي تر څو خلک ورڅخه واوري. څرنګه چې هغوی فکر کاوه په ژمي کې جګړه نه کیږي نو هغوی په تیاریو او تبلیغاتو باندې بوخت وو. خو ورونو هلته بیا سلطان صلاح الدین ایوبي دې ته مجبور شو چې د بیت المقدس په لاره کې څومره خنډونه پراته دي هغه لومړی له منځه یوسي ځکه هغه د نورالدین زنګي په وخت کې خپل ټول توان او ځواک د صلیبیانو په خلاف استعمالوه او دواړو په ګډه د هغوی په خلاف پلانونه او جنګي پروګرامونه جوړول. خو د هغه تر وفات وروسته امیرانو غوښتل ځانونه آزاد او مستقل کړي او په دې توګه صلیبیانو ته وخت ورکړي چې هغوی بیت المقدس تر خپلې ادارې لاندې وساتي. هغوی ټولو داسې فکر کاوه چې زموږ اصلي دښمن سلطان صلاح الدین ایوبي دی او صلیبیان مو دوستان دي. ورونو لکه د نن زمانې ایمان پلورونکي چې دا فکر کوي چې امریکایان زموږ ملګري او دوستان دي او بالمقابل د مسجد او منبر ساتونکي علما د مدارسو طالبان مجاهدین د دوی دښمنان دي. د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د وخت ایمان پلورونکو هم دا فکر کاوه چې زموږ اصلي دښمن سلطان صلاح الدین ایوبي دی او صلیبیان مو دوستان دي. حال دا چې وروسته بیا ټولو ته دا ثابته شو چې اصلا صلیبیان د ټولو دښمنان خو د خپلې ګټې په خاطر یو له بل سره جنګول. ورونو لکه په اوسني انقلاب کې چې ګوري هر څومره مرستې او کومکونه چې له نننیو ایمان پلورونکو او ګوډاګیانو سره وشول هغه کومکونه امریکایانو او د هغوی ملګرو د خپلو ګټو په خاطر کول. چې اوس تاسې وینئ چې تېره ورځ د هلمند د باستن کمپ هم ناټو او د هغوی ملګرو یوې جرمنۍ کمپنۍ ته ورکړ چې ټول سامان آلات د هلمند څخه انتقال کړل د 6 میاشتو په ترڅ کې او داخلي ګوډاګیانو ته هیڅ هم پرې نه ږدي. ورونو ټول دې دا په یاد ولري هر چا چې د اسلام په خلاف د کفر او صلیبیانو سره خپل ګام پورته کړی بیرته هغو صلیبیانو په نیمایي لاره کې پرېښي دي او د تاریخ په لمن کې د ایمان پلورونکو وطن پلورونکو او له دین سره د خیانت کوونکو او غدارانو په نوم ثبت شوي دي. خیر هغوی به کله د یو تر شا ودرېدل او کله به د بل او هر یو به یې ځوړند یا سسپنشن ساتل چې تل دوی ته احتیاج او غاړ وي. داسې هیڅ کار یې نه کاوه چې نور خلک دې په پښو ودرېږي بلکې ټول یې کمزوري ساتل تر څو هغوی پرې خپله باداري وکړي. مسلمان امیران په دې خوشحاله وو چې نوم د هغوی وو او واک د بل چا په لاس کې ښکته پورته کېده. لکه نن یې ښه ژوندي مثالونه ویني. ورونو سلطان صلاح الدین ایوبي د بیت المقدس د ازادۍ لپاره د دې خنډونو د له منځه وړلو لپاره خپل پوځ او لښکر ته ډول ډول اړینه روزنه او تربیه ورکوله تر څو په هر ډول حالاتو کې کار وکړای شي. هغه خپل تر لاس لاندې پوځ ته د ژمي په واورو کې هم د جګړې روزنه او تربیات ورکړ تر څو د دښمن له غفلت او بې پروایۍ څخه ګټه واخلي او حمله پرې وکړي. خو هلته بیا الملک صالح ریمانډ ته مخکې له مخکې ښه پرېمانه مال او دولت ورکړی و تر څو هغه ورسره پوځي او جاسوسي همکاري او کومک وکړي او د اړتیا په وخت کې ورسره د خپل پوځ په وسیله ملاتړ وکړي. ریمانډ خپل څو پوځي افسران او سلاکاران حلب ته واستول تر څو په پوځي او جاسوسي ادارو کې د هغوی کارونه منظم کړي. ورونو صلیبیانو په حلب کې د ټولو مخالفینو څخه یوه ګډه قوه جوړه کړه چې په هغې کې الملک صالح، سیف الدین، عز الدین او ګمشتګین شامل وو.
خو هلته بیا سلطان صلاح الدین ایوبي په دمشق کې د شپې لخوا په یخني او سړو کې ټول پوځ ته پرته له کمیس څخه روزنه ورکوله او هغوی په یخو اوبو او سړه هوا کې هرې خوا ته ځلول. همدارنګه یې هغوی ته روحي او باطني روزنه او تربیت هم ورکاوه تر څو د صلیبیانو د زهرجنو تبلیغاتو تر اثر لاندې رانه شي. حلب ته صلیبیانو خپل جاسوسان هم لیږلي وو او هغوی ته مهم کارونه سپارلي وو. شیخ سنان هم خپله څه حشیشان د دې لپاره استولي وو چې د اړتیا په وخت کې له هغوی څخه ګټه واخلي. خورونو کله چې حلب ته د سلطان صلاح الدین ایوبي د شپې لخوا او په یخني کې د روزنې او تربیت خبر ورسېد نو هغوی دا یو عادي کار وباله، ځکه د هغوی یقین و چې په ژمي کې یو هم د جګړې توان نه لري او په پسرلي کې به موږ پرې مخکې کېږو او هغه به له دمشق څخه وباسو. خو سلطان صلاح الدین ایوبي په ټولو ښارونو کې خپل پلویان ګمارلي وو چې هر ډول خبر هغه ته واستوي تر څو د هغه په رڼا کې خپل پلانونه جوړ او تیار کړي. په حلب کې د هغوی مرکزي کسان اوسېدل چې د نورو ټولو برخو څخه معلومات اخیستل او بیا به یې دمشق ته استول. په حلب کې چې کوم کس دا ټول کارونه پر مخ بیول هغه د یو عالم او فاضل شخصیت په شکل کې اوسېده چې ټولو خلکو یې عزت او احترام کاوه. د دې لپاره چې هغه خپل کار ښه وکړای شي نو سلطان صلاح الدین ایوبي ته به ډېر زیات بد ویل، نو ځکه امیرانو او نورو چارواکو هم د هغه عزت او درناوی کاوه. د الملک صالح په دربار کې پیره کوونکي او باډیګارډان د سلطان صلاح الدین ایوبي پلویان ټاکل شوي وو چې هغوی ځانونه د الملک صالح پلویان او وفادار بلل. ورونو دوه جاسوسان چې په دربار کې د ساتونکو په حیث ټاکل شوي وو د لوی هال په خوله کې به د وسلې سره ولاړ وو. چېرته چې به مېلمانه کېناستل او مهم کنفرانسونه او غونډې به هلته کېدلې. دوی د ټولو خبرو او مشورو څخه خبرېدل ځکه چې دوی د دروازې پیره کوونکي وو. خو په دغو پیره کوونکو کې د یو نوم خلت یا خلات. صلیبیانو هم خپل جاسوسان د نجونو په شکل کې دربار ته لېږلي وو تر څو هغوی څو کارونه وکړي. یو دا چې په مسلمانانو کې عیاشي او فحاشي خپره کړي، بل دا چې د سلطان صلاح الدین ایوبي پلویان او جاسوسان معلوم کړي. درېیمه دا چې د امیرانو ترمنځ بې اتفاقي او اختلاف پیدا کړي سره یو ځای نشي. هر یو نجلۍ به خپل ورسپارل سوي امیر ته همدا ویل چې بس ته تر ټولو مستحق یې او ته باید نور هېڅ ونه منې. ستا سره صلیبیان خورا خواخوږي لري. ریماند د خپلې جاسوسي ادارې یو تکړه افسر ونډ سر حلب ته د دې لپاره واستاوه چې هلته جاسوسي اداره فعاله او هم د سلطان صلاح الدین ایوبي د جاسوسانو لارې بندې او هغوی فلج کړي. کله چې هغه حلب ته راغی نو له هغه سره یوه نوې نڅا کوونکې او سندرغاړې هم راغلې وه. خلت سمدستي د دې سړي په هکله معلومات وکړ چې دا د جاسوسي ادارې مهم غړی او استاد دی. هغه خپل ملګري هم خبر کړل چې نوی سړی ډېر خطرناک دی، باید د هغه په ټولو کارونو نظر وساتو. نوې نڅا کوونکې چې ورسره راغلې وه هغه یو وخت د خلت په کلي کې اوسېده. عادي مسلمان نجلۍ وه او د خلت سره د کوچنیوالي څخه بلده او اشنا وه. خو وروسته هغه یې پلار خرڅه کړه او صلیبیانو ورڅخه نڅا کوونکې او سندرغاړې جوړه کړه. خلت هغه نڅا کوونکې په لومړیو ورځو کې ښه ونه پېژندله، خو وروسته ورته معلومه شوه چې دا هماغه نجلۍ ده چې نوم یې حمیرا و. څرنګه چې د خلت او حمیرا ترمنځ مینه او محبت پیدا شوی و نو کله چې حمیرا په پټه توګه د هغې پلار په صلیبیانو وپلورل نو خلت ورپسې ډېر لټون وکړ، خو هغه د صلیبیانو سیمو ته رسېدلې او هلته د جاسوسي ادارې کسانو تر روزنې او تربیت لاندې نیولې وه. ورونو خلت په دمشق کې ځان په پوځ کې داخل کړ او بیا وروسته د اسدالدین شیرکو سره مصر ته ولاړ. کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي هلته لومړی وزیر شو نو خلت هم ورسره و. هغه ډېر ذهین، زړور او مېړنی غازي و. هغه ته وروسته د 50 کسانو قومنده ورکړل شو او بیا وروسته د هغه د ښه کار په لیدو سره جاسوسي او اطلاعاتي ادارې ته راوستل شو تر څو د هغه څخه کار واخلي. خو ورونو کله چې د مصر او سودان ترمنځ د صلیبیانو په اشارو اختلاف پیدا شو نو خلت او د هغه اوسني ملګري ته وظیفه وروسپارل شوه چې د سودان په سرحداتو او پولو کې ګزمه وکړي او په شکمنو کسانو باندې نظر وساتي. هغوی په اطرافي جامو کې په اوښانو یوې او بلې خواته ګرځېدل. خو ورونو یو ځل یې یو کاروان ولیده چې اسونه او بار اوښان پکې وو او د عسکري پوستو څخه لرې لرې تلل. د خلت پر هغو شک راغی، سم د لاسه ورسره ملګری شو چې موږ هم وړاندې ځو. په لاره کې هغوی په دې ډاډه شول چې دا کسان شکمن دي، باید کومې پوستې ته خبر ورکړل شي چې دوی تلاشي کړي او خپل شک پرې وباسي. په دې کاروان کې یو بوډا سړی و او څو نجونې هم ورسره وې چې هغوی ټول هم په اطرافي جامو کې وو. کله چې د شپې کاروان واړول نو خلت د خپل ملګري سره لرې کېناست
او دا صلاح کوله چې څه ډول خپل امنیتي پوستو ته خبر ورکړو چې دا کاروان تلاشي کړي او شک پرې لري کړي. هغوی دواړه لګیا وو چې دوه نجونې راغلې او هغوی ته یې وویل موږ دواړه مسلمانان نجونې او دې خلکو په زور اتښتولي یو، که تاسې هم مسلمانان وئ نو موږ د دوی څخه خلاص کړئ. هغوی دواړو پرې باور وکړ او وعده یې ورسره وکړه چې تاسې بېغمه اوسئ، موږ مو خلاصوو. په دې وخت کې چې شپه وه، یوې نجلۍ د خوراک شیان دوی ته ورکړل او یو ډول خوندور شربت یې هم پرې وڅښ. خو لږ ځنډ وروسته هغوی دواړه پر کاله شول او ویده شول. نجونو بوډا ته خبر ورکړ چې دواړه منېشه کړه. هغوی بارونه په اوښانو واچول او سمدستي ټول کاروان حرکت وکړ. وروڼو، سبا د غرمې څخه وروسته خلت او د هغه ملګري را پیدا شول. لیدل یې چې د غونډۍ په منځ کې په شګو باندې پراته دي، نه سامان شته او نه هم د کاروان درک لګېږي. هغوی یوې غونډۍ ته وختل، هر لوري ته یې وکتل، نو د هېچا درک هم نه و. دواړه ډېر پښیمانه شول چې موږ څه ډول وغولول شو. دا خبره دوی همداسې په زړه کې وساتله او هېچ چا ته یې هم حل ونه وایي، خو په زړه کې یې غوټه پاتې وه. وروڼو، کله چې په حلب کې دوی دواړه د الملک صالح په دربار کې باډي ګارډان او د دروازې پیره کوونکي وټاکل شول، نو هغوی خپل کار پیل کړ. مهم معلوماتونه یې اخیستل او په حلب کې خپل مشر ملګري ته ورکول. خو په دې شپه ورځو کې یوه شپه مهمه مېلمستیا وه، ځکه چې د ریمنډ څو عسکري افسران او سلاکاران حلب ته راغلي. د هغوی په ویاړ الملک صالح یوه لویه مېلمستیا او غونډه جوړه کړې وه چې ټول چارواکي او مهم کسان یې پکې رابللي وو. وونډ سر ته دا وظیفه سپارل شوې وه چې دلته په دربار کې څومره کسان کار کوي د هغوی پلټنه او تحقیق وکړي. داسې نه چې د سلطان صلاح الدین ایوبي پلویان او جاسوسان پکې راننوتي وي. وروڼو، دا ډېره خطرناکه وظیفه وه چې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله جاسوسانو ته هم مکمله خطره وه. خیر، ماښام وونډ سر هلته را روان و چې په خلت او د هغه په ملګري یې سترګې ولګېدې. هغه د خلت څخه وپوښتل ستاسې څومره وخت دلته کېږي او له کوم ځای څخه راغلي یاستئ؟ خلت ځواب ورکړ چې موږ له دمشق څخه د الملک صالح سره یو ځای راغلي یو، له هماغه وخته دلته کار کوو. وونډ سر وویل ستاسې خواخوږي د الملک صالح سره څه وخت پیدا شوې؟ هغوی وویل هغه زموږ سلطان او پادشاه دی، موږ هر یو د هغه وفادار او خواخوږي یو. خو وروڼو، وونډ سر وویل تاسې د قاهرې څخه څه وخت دلته راغلي او له څه وخته دلته جاسوسي کوئ؟ وروڼو، خلت حیران شو چې دا څه وایي. هغه ورته وویل زموږ یې له قاهرې او جاسوسۍ سره څه کار؟ دا ته څه وایه؟ ورځه خپل کار کوه. وونډ سر هغوی ته وویل تاسې پوهېږئ زه څوک یم؟ زما پسې راځئ. دواړه یې له ځانه سره ملګري او خپل دفتر ته یې بوتل. دواړه یې ځان ته مخامخ کېنول او بیا یوې نجلۍ ته اواز وکړ چې له هغې نجلۍ سره حمیره هم راغله. وونډ سر هغې ته وویل دا پېژنې؟ هغې خلت ته په غور سره وکتل، بیا یې وویل هو، تاسې کله بیا د خوب څخه را بیدار شول؟ وروڼو، خلت خپل ملګري ته په حیرانتیا سره وکتل چې دا څه وایي. د هغوی دا خبره بالکل له یاده وتلې وه چې دې نجلۍ دوی ته نشه ورکړې. بیا نو وونډ سر ورته وویل زه د کاروان بوډا وم او دا هماغه نجلۍ ده چې تاسې ته یې نشه کوونکی شربت درکړی و. موږ تاسې ښه وپېژندلی چې تاسو جاسوسان یاستئ، ځکه موږ تاسې ته نشه درکړه او کاروان مو درڅخه خلاص کړ. په هغه کاروان کې پیسې او وسلې وې چې موږ سوډان ته رسولي، خو اوس تاسې هر څه رسوا شول، نو دې ته اړتیا نشته چې انکار وکړئ. دلته هم تاسې د جاسوسۍ لپاره راغلي یاستئ. خو زه یوه خبره درته کوم چې هغه ومنئ. که مو هغه خبره ومنله نو خلاص به شئ، که نه بیا به ارمان کوئ او څه به په لاس نه درځي. تاسې زموږ سره ملګري شئ او یوازې دومره وکړئ چې دلته ستاسې څومره کسان دي هغه په ګوته راکړئ. بله دا چې زموږ کسانو ته هم هلته خبر ورکوئ چې هغوی ونه نیول شي، نو زه به مو خلاص کړم او هر څه به درته پرېمانه درکړم. که ستاسې دا خیال وي چې یو وار به مو سر له تنې څخه پرې کړم، نو ستاسې دا هیله به پوره نه شي. زه مو هغه تنور ته اچوم چې هلته به ایره سي. آیا زه ستاسې په باب په شک یم چې تاسې جاسوسان یاستئ؟ په تاسې کې دومره عقل نشته چې ما تیر باسئ. که په تاسې کې دومره عقل وای نو د نجونو په لاسونو به درڅخه بې عقله نه جوړېدل او د هغه ښکلو او ځوانو نجونو په جال کې به نه لوېدئ. خلت وویل موږ دواړه د استخباراتي ادارې غړي یو، خو دا دروغ دي چې زه او زما ملګری د نجونو د ځوانۍ او ښکلا په جال کې راګیر سوي وو. زما یوه کمزوري ده چې څو کاله وړاندې یوه 15 کلنه پیغله زموږ له کلي څخه به یو انسان خرڅه شو. ما د هغې د عفت او عصمت ساتلو زیات کوښښ وکړ،
خو هغوی څو تنه وو. د هغوی له یوه تن څخه مې توره واخیسته او په هغه مې وار وکړ. هغه زخمي شو خو نور راباندې راټول شو. زه یې دومره ووهلم چې بېهوشه شو خو مړ نه شو. نو زه یې د بېهوشۍ په حالت کې کور ته بوتلم. ورونو ونډ سر وویل ته د کوم ځای یې؟ خلت وویل زه د دمشق او زما ملګری د بغداد دی. نو که په تاسې کې دا همت وي نو راوړاندې شي او له موږ څخه تورې واخلي. نجلۍ په خندا وویل زه تا په توره نه وژنم ای ځوانه. خلت وویل ما تاسې ته وویل چې ما هغه پیغله خلاصه نه شوی کړی، خو د هغې د یاد اغزي زما په زړه کې ننوتې دي. او په هغه شپه چې موږ دواړو ته دې نجونو وویل چې موږ دوی راتښتولي یو، نو زما سترګو ته هغه مظلومه نجلۍ راغله چې ما ونه شوی کړی د ځناورو څخه یې خلاصه کړم. ما د دې په څېر هغه ولیدله او زما په زړه کې چې کوم اغزی و هغه زما په عقل باندې پرده اچولې. ورونو دا هغه کیسه ورته وکړه چې دې نجلۍ په خلت باندې څه رقم هغه شربت څښلی و. اول یې دی په جال کې راګیر شوی. خلت هم ورته وویل چې فقط دغه یو احساس را سره و چې دا نجلۍ هم د هغه مظلومې نجلۍ په څېر راته ښکارېده چې زما په مخ کې تښتول شوې وه. خیر د سندرغاړې رنګ زیړ شو او په کټ کېناست. خلت وویل ستاسې هېڅ وړاندیز ما ګمراه کولی نه شي. ورونو څرنګه چې خلت او ملګری د مصر په دښتو کې همدې ونډ سر او نجلۍ دوکه کړي وو، نو اوس هغوی په دې فکر کې شول چې یو ځل دوی موږ ته دوکه راکړه او ځان یې راڅخه خلاص کړه. اوس باید ورځنې خامخا انتقام واخلو. موږ خو هسې هم راګیر شو چې بیا به مو په زورولو وژنو. ښه دا ده چې همدا اوس دا دواړه ووژنو. که کامیاب شو نو ښه خبره ده، که نه نو مرګ خو مو هسې هم په مخ کې ده. د خلت او ملګري سره یې په ملابند کې برچې وي. ونډ سر راپورته شو چې د هغو څخه تورې او برچې واخلي. خو خلت د سترګو په رپ کې خپله برچه راوایسته او د ونډ سر په ستونې یې ورکېښوده. بل ملګري یې دروازه بنده کړه او بیا صلیبي نجلۍ هم راګیر کړه او خپله برچه د هغې په ستونې کېښوده او دواړه یې دیوال ته ودرول. خو هلته بیا حمیره هم ولاړه وه. خلت خپل ملګري ته وویل صلیبیان د مارانو په شان دي، دوی باید همدلته ووژل سي او ځان ورڅخه وژغورو. نو په یو ځل دواړه په ونډ سر او صلیبي نجلۍ باندې خپلې برچې ورننایستې او پړ مخ یې راوغورځول. بیا برچې ورته په زړه کې ننایستې او دواړه یې مړه کړه. خو ورونو په دغه حالت کې هغوی په سندرغاړې باندې هم لاس پورته کړ چې هغې وویل خلت زه ستا حمیره یم. او دا د هغه نښه ده. هغوی درې واړو په ګډه مړي د کټونو لاندې واچول، بیا د باندې ولاړل او د خلکو په ګڼه ګوڼه کې له دربار څخه ووتل. ورونو له هغه څخه وروسته دوی د خپل مشر کور ته ځان ورساوه او هغه ته ټوله کیسه بیان کړه. هغه سمدستي درې واړه په یو غلي ځای کې پټ کړل او نور کسان یې وګمارل چې حالات وڅاري. ورونو هلته بیا غونډه جوړه شوې وه، خو ونډ سر صلیبي نجلۍ او نوې سندرغاړې حمیره نه ښکارېدل. تر ډېره وخته هغوی ته ځنډ وشو چې را پیدا نه شول. نو یو چا ته یې وظیفه ورکړه چې هغوی را خبر کړه چې ټول تاسې ته ناست دي. ونډ سر ډېر مهم سړی و او ټولو د هغه درناوی کوه. لټونکي چې کله د ونډ سر دفتر او خونې ته ورغلل، ګوري چې په کوټه کې وینې پرتې دي خو څوک نشته. هغوی د کټونو لاندې وکتل، هلته د ونډ سر او صلیبي نجلۍ مړي پراته وو. نو صلیبي سلاکارانو او افسرانو ته خبر ورکړل شو. هغوی ټول په منډه راغلل. د ونډ سر په زړه کې برچه نښتې وه او مړ سوی. هر یو یې له بل څخه پوښتنه کوله چې دا کار به چا کړی وي او دا کار به د چا په واسطه سوی وي. ورونو څه فکر کوئ چې دوی به له دې څخه وروسته د خلت او ملګرو په باب کومې پلټنې وکړي؟ آیا دوی به پیدا کړي؟ او څه فکر کوئ چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله چې هلته د ژمي لپاره پوځ تربیه کوي په کومو ځایو به حملې کړي؟ ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به په راروانو برخو کې له ګټورو جهادي تفسیرو سره واورئ ان شاء الله تعالی. د 92مې برخې پای.